د زمري 24مه د افغان ولس بری او د کبرجن امریکا ماتې له نن څخه 3 کاله وړاندې افغانانو د اشغال ټغر ټول کړه او د یوې بشپړې خپلواکۍ مزه یې وڅکله. د یادې ویاړمنې ورځې د نمانځلو په موخه د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې ګڼ عام خلک راټول شوي او نوموړې ورځ یې په خورا هیوادني شور او ولولو ونمانځله. ګډونوالو د زمري 24مه د افغان ولس لپاره د نیکمرغۍ د پیلامې ورځ وبلله او زیاته یې کړه چې د دا ډول ورځو نمانځنه کولی شي په هیوادوالو کې د وطن پالنې روحیه لا تلپاتې او ژوندۍ وساتي. محترمو، الله جل جلاله په موږ تاسې باندې یو عظیم انعام وکړي چې کافران زموږ او تاسو ته خاورې څخه ووتل او موږ او تاسو ته ازادي را په برخه کړل، موږ او تاسو ته استقلال را په برخه کوي. نو موږ تاسو لپاره اوس څه کول پکار دي؟ موږ او تاسو باید د الله جل جلاله شکر ادا کړو. لا دې سره یو شمېر علما کرامو چې د یادې ورځې په نمانځغونډه کې ګډون کړی و، تېر 20 کلن اشغال پر مهال شهیدان شوي هیوادوال په ځانګړې توګه د اسلامي امارات مجاهدین یې د خپلواکۍ اصلي ګټونکي وبلل او زیاته یې کړه چې ټول افغانان باید په ګډه د حاکم اسلامي نظام ملا وتړي. دا ډېر دی شکر ځای دی. الحمدلله بهترین فتحه چې فصل صدر اسلام نه فصل صحابه کرامونه چې واقع شوې ده. الحمدلله 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 دغه فتحه و چې په افغانستان کې الله تبارک وتعالی جل جلاله په ذریعه د مجاهدینو رونو سره د ملک ته الله پاک ډېر غیرتي ده، غیرت خوښوي. چون دې ملت مسلمانانو خپل غیرت د کار واخیستو، هیڅ زبر ځواک ته سر د تسلیم کې نه ښودو. من د خپل حکومت ناراضي یو. الله تعالی دې دوی ته نور توفیق ورکړي، دغه مجاهدینو ته چې د موږ خدمت کوي موږ شکریه ادا کوو. په شپه ورځ موږ ساته د امنیت په خاطر دوی شپه ورځ ویښې تېروي، موږ شکریه ادا کوو. الله جل جلاله دې ورته نور هم مزید ترقي نصیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زمري 24مه نه یوازې په چاردرې ولسوالۍ بلکې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر نور ولسوالیو کې هم په ښه بڼه